نو تاسو مهم دغه غوښتنه ده چې د خپل تولید څخه استفاده وکړئ، د افغاني تولید څخه استفاده وکړئ. یو چاته داسې ووایي که نه چې پوډرو کې یا شامپو کې که نه تیږم ګډېږي، در سره به دا خبره ومني؟ نو که هغه نه مني خو موږ ورسره جوړو، ولې چې موږ خپله پکې لګیا یو دلته موږ ته پته لګي، هغوی ته خو پته نه لګي خو موږ ته پته لګي. دغه پوډر د ننګرهار ولایت په شمول نورو کومو ولایتونو ته ډېر ځي او خلک یې دنه ډېر غواړي. دا چې دی غزني ته ځي، مزار ته ځي، کونړ ته ځي، لغمان ته ځي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د همیشه بهار یوټیوب چینل درنو لیدونکو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. خوږو لیدونکو، د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ ته راغلی یم او بیا کلیوال صنعتي او تولیدي شرکت ته. لکه څرنګه چې څو اونۍ وړاندې هم موږ دغه شرکت ته راغلي وو، تاسو د دې شرکت د صابون هغه تولیدات کتلي وو، خو په نننۍ برخه کې باید خوشبختانه ووایم چې دلته د پوډرو تولید هم شروع شوی دی. نو لکه څرنګه چې تاسو د صابون تولید د دې کارخانې مخکې له موږ سره په هغې خپرونه کې کتلی وو، نو دغه دی تاسو اوس فعلا ګورئ چې دلته پوډر هم جوړیږي. نو موږ هم وغوښتل نننۍ خپرونه کې بیا هم کلیوال صنعتي شرکت ته راشو، تاسو به د دې کارخانې دغه د پوډرو تولیدات موږ سره وګورئ او معلومات به هم تاسو لپاره په نننۍ خپرونه کې دغو کسانو څخه کوم چې دلته کار کوي راواخلو، په دې هیله چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ.
خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د کارخانې دننه داخل ته راغلو دا نو هغه ماشینونه دي له کوم څخه چې پوډر په لاس راځي دا یوه خپله مرحله او پروسس لري نو دغلته ورونه لګیا دي زه ورځم دوی سره خبرې اترې هم کوم او تر څنګ به ترې معلومات ترلاسه کړم چې دلته دا پوډر د پیل څخه ونیسه تر پایه پورې څنګه په لاس راځي او بیا څنګه پیکېږي نو اوس فکر کوم دلته دوی پیک کې لګیا دي دلته ورسره خبرې کوو او هغه نورې برخې به هم بیا له موږ سره ووینئ چې په لومړي کې څه ترسره کېږي بیا وروسته مسلسل هغه برخه به وروره سلام ستړی مه شئ وعلیکم السلام پروخی جوړې بخیر خوشحاله اوس ډېره مننه ته ښه خیر د شکر تاسو ښه قلاري ده ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې هدایت الله هدایت الله هدایت الله ها هدایت الله څنګه ژوند څنګه تېرېږي څنګه ګرمۍ سره بس شکر د خیر د تیریږي ژوند نو بس ګرمي ده تېروي د جلالاباد ګرمي ده نو په خیر خیره تېرېږي ما ته خو داسې ښکاري که نه لکه ګرمۍ چې ویلی ځکه بیخي بې انرژي که نه چې ګیدې هم نه شي نو ګرمي خو هم ځکه وایي پوه شي چې د جلالاباد ګرمي خو تاسو ته خپله پته ده چې ډېره زیاته ګرمي او نور بس خپل ژوند پکې تېروه وخت یې ساعت تېرېږي نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي په کلیوال صنعتي شرکت کې دلته کار کوي او بیا د پوډرو برخه کې زما خو کېږي دا 4 کاله مې کېږي چې کلیوال صنعتي شرکت کې کار کوم او بس خپل ژوند یې سبا کوي او بس بچو له رزق ګټو د خیر ښه ډېر ښه کوي که داسې راته ووایې چې دغه بورډر که تاسو چې اوس دې مرحله کې لګیا یې دغه پیک کوئ چې د دې کیفیت د نورو هغو سره څنګه ارزوئ کوم چې افغانستان ته له نورو هیوادونو څخه راځي نو دا د وطن خپل مال دی او بهر نه چې راځي نو د هغې او دې کې ډېر توپیر دی پوه شي خو د وطن خپل مال لکه وطن وطني خدمت دی بالکل خپل وطنوالو ته خدمت کوو بس یو دغه د شرکت دی ورته استلام دی او خپل بچو له حلال نفقه ګټو سهار راځو مازدیګر ځو که دا راته ووایې چې دې لپاره چې د کوم مواد پکارېږي ټول دننه په افغانستان کې پیدا کېږي که نه دا د کوم بل ځای نه راځي نو دا که په افغانستان کې پیدا شي نو بیا به ډېر ښه کیفیت باندې موږ ته پرېوځي خو دا د بهر نه راځي ایراني دي پاکستاني دي چینایي مواد هم دې کې شته نو که افغانستان کې خپله دا تولید جوړ شي او کار پرې روان شي نو دا مواد هر څه به دا پوډر چې دي دا موږ ته ښه تمام شي نو بیا به وطنوال هم خوشحاله او موږ هم خوشحاله ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه پروسه که نه چې دغه په اخره کې تاسو اوس دغه کوم پوډر چې د پلاستیکونو کې پیک کوئ دا مرحله به موږ سره د پیل څخه تر پایه پورې ټوله مخکې بوځي موږ ته به یې وښیي صحیح ده تر څو به هېوادواله موږ سره وګوري لیدونکي به وګوري که نه چې لومړی څه ترسره کېږي او بیا چېرته راځي او بیا څه کېږي صحیح ده دا ماشینونه به موږ ته وښیي او ټول به درته وښیو مهرباني مرحله هم دې ځای نه شروع کېږي دې ته وایي شامپو بیس شامپو بیس شامپو بیس اساسي کار دې نه شروع کېږي اساسي کار هم دې ځای نه شروع کېږي موږ دا استعمالو اول سر کې دا دي دغه چې مواد دي که څنګه دا مواد دي شامپو بیس د زګ دپاره دي زګ دپاره او دا خارج نه راځي دا د خارج نه ایراني دي ایراني او دې کې چینایي می پاکستاني هم دي او دا خرابېږي نه ځکه اوس خو د جلالاباد ګرمي هم سخته ډېره ده که نه که لمر ته پاتې شي څه مشکل جوړېږي نه نه هېڅ مشکل هم نه جوړوي په دې کې دونه یو خاصیت دی چې په اوړي کې چې دی دا نرموالی راوړي موږ ته هم اسانه او ژمي کې بیا لږ کېږي بیا ورسره ضرور کوي دا بیا به ورسره موږ په زور باندې کار کوو چې دی نو ښه په نرم بس لګي او تر څنګ دا څه دی دا چې دی دا شپشپه ده ښه د شپشپې اوبه دي او دا چې دی په سپینو سرپو کې استعمالېږي سپین سر په او ښه لومړۍ مرحله دا دا مواد کارېږي هغې دپاره که نه دویمه مرحله چې د سلفانیک دي سلفانیک او سلفانیک چې دی دا د خیرې دپاره دي کله چې شامپو بیس او سلفانیک دواړه میکس شي دا خیره وړي یو ځګ کوي نو دې ځای نه زموږ اوله مرحله هغه او دویمه مرحله دا ده مطلب هغه دلته دې سره ګډېږي هغه دواړه جنس یو کېږي دلته ټاپونو کې دې ټاپونو کې یو ځای کېږي او دا خو فکر کوم د یوازې شامپو لپاره استعمالېږي که نه پوډر خو دا نه دي دا د شامپو دپاره استعمالېږي د پوډر دپاره هم استعمالېږي دواړو کې هم دا کارېږي دواړو کې دا کارېږي ښه اوس به مخکې ځو درېیمه مرحلې ده درېیمه مرحله رنګ دی رنګ دی ښه دا رنګ راوړو هغې ته ور اچوو چې د دې که څوک موږ ته وایي چې سپین جوړ کړه خو رنګ نه ور اچوو او که وایي زیړ جوړ کړه بیا رنګ ور اچوو نو خپله مرحله کې هغه مطابق رنګ ور اچوو لکه د سپینو او زیړو نه مراد څه دی
سپین سرب چې دی دې کې زیړ لکه مثال خبره دا موږ ته زیړ لکه یو سړی وایي موږ ته رنګداره سرب راکړه یو سړی وایي موږ ته سپین سرب راکړه نو که سپین سرب غواړي بیا موږ دا رنګ نه ور اچوو او که زیړ غواړي نو هغه مخامخ دغه زیړ سرب دغه دا رنګ ور اچوو ته مطلب دا دواړه چې کله هغه مرحله خلاص شي بیا بس درېیمه دا د رنګ او دا هم په دې کې مکس کېږي پوه دینه بعد چیرته ځي بیا دې نه بعد دا بیلې دي دا شامپو ده دا شامپو رالو ورته ور اچوي کیفیت د ښه کولو دپاره مثال زمونږ پوډر د نورو نه ښه شي هغې نه اخوا چې دی دغه کاسټیک سوډا ده او سره ده دا چې دی لاس د غوړوالي دپاره مثال دا لاس خوش نه کي دغې دپاره استعمالېږي او دا اوبه دي اوبه خو بس هسې بس ساده په دغه کې ور اچوه به د دې ځینې زمونږ کار اخلاص مکمل مواد دي دا اخري مواد دي ښه وروره دا ورته څه لپاره پکارېږي دا خپله تیږه ده تیږه ده او دا د دې سره ملاوټ کېږي مکس کېږي پوډر ته جوړېږي دا ما ګچ تیږه ده دا ګچ تیږه ده د غرونو دا خو انشاءالله داخلي دا د کابل نه راځي خو د ننګرهار کې هم شته خو بیا سپینوالی او توروالی خړوالی پکې لري نو بیا موږ ته چې دی خاص د کابل تیږه دا ډېره دغه ده ضرور ده چې هغه پاک مال ورکوي یو چا ته داسې ووایي که نه چې پوډرو کې یا شامپو کې که نه تیږه م ګډېږي در سره به دا خبره ومني نو که هغې نه مني خو موږ یې ورسره جوړو ولې چې موږ خپله پکې لګېږو دلته موږ ته پته لګي هغې ته خو پته نه لګي خو موږ ته پته لګي اول تر اوسه پورې زه خبر نه وم که نه چې پوډرو کې شامپو کې تیږه م کارېږي دا هم دغه تیږه ده چې موږ یې خرڅوو پوه عجیبه غوندې خبره نه ده ولې نه ده خو بس چې چا نه لیدلي هغې ته عجیبه ښکاري او چې څوک پکې کار وکړي هغې ته بیا صحیح ښکاري لکه د دې ګټه څه ده څه په خاطر دا کارېږي ورته دا چې دی د وزن لپاره دی مثال دلته موږ مواد دغه کړو دا مواد موږ دغه کوو بېرته چې څونه مثال موږ ته ګران تمامېږي ارزان تمامېږي هغه مطابق د ګورو بیا دونه سفټون ور اچوو مثال 2 بوجي خوري 3 بوجي خوري هلته هغونه مواد تولیدي ته دا صرف د وزن دغه دپاره دی دې پسې بیا مکسر ته ځو بیا مکسر ته زبر زه مهرباني ښه چې کله هلته هغه مسلې خلاص شي که نه فکر کوم 15 مرحله به مکسر وي دلته به راځي او دلته راځي دلته چې رالو دلته موږ بوجي ودرو د مکسر ته ور اچوو مکسر کې تاوو چې کله داسې نیم ساعت یا یو ساعت یې وشي موږ خپله مقدار ته ګورو چې مکسر جوړ شي وباسو د دې ځینه اخوا چڼ ته ځو همدغه بوجۍ دی ګچ بوجۍ دی همدغه بوجي دی سیفټونو او هغه بیا چېرته استعمالېږي هغه چې دا مواد ته د شی همدغه مواد موږ دې دغه مکسر کې ور اچوو دې سره ملاوټ کېږي مطلب دا هغه او ټول یو ځای مکس کېږي او دا چې کله مکس کېږي که نه دا ګچ هغې شی موادو سره دغه پروسه څومره وخت نیسي دا نیسي نیم ساعت او کم یو ساعت بس چې څونه ښه تاو کړي هغونه ښه سره به راځي هسې نه که 2 ساعته پرېږدي که نه چې بېرته تنه بیا خرابېږي بیا خټه کېږي خټه کېږي تیږه ترې نه جوړېږي بس بیا صرف دونه کېږي لکه مال خټه کېږي ده موږ ته سخت دی ډېره مننه دې پسې به بیا چڼ ته ور تنه محصول په لاس راځي او بیا دغه کېږي او به دا دلته زه ګورم چې جوړي بس ورته وباسم چې ورته وباسم بیا هلته کس ولاړ وي هغې چڼ کوي بس اخوا یاړې ها چې کله ماشین مواد او ګچ سره مکس کړي که نه مکسر نه وروسته بیا ترې پوډر په لاس راځي بس پوډر جوړ شي موږ ته موږ پوډر دا رایله کړو چڼې کړو ها چاړ کړي چې چڼې کړو بس دا زمونږ پوډر برابر شو او دا چاړ په څه خاطر کوي دي دا چڼ په دې خاطر کوو چې دغه مثال کومه دانه مانې هغه تیزان نشي او نور پوډر پاک پاتې شي دا اوس خالص پوډر دي دا اوس خالص پوډر دی دا اوس مکمل آماده دي دا اوس آماده دي بازار دپاره بیخي آماده دي خالي پیک شي چې بس صرف پیک ته جوړي کله چې په ماشین کې او د هغې څخه مخکې د موادو مرحلې خلاص شي پوډر چاړېږي او بیا دلته راوړل کېږي بازار لپاره عرضه کېږي تاسو ګورئ چې پیکینګ شروع دی نو دلته وزن کېږي او بیا بازار لپاره عرضه کېږي ورور ما سره دی مخکې موږ ته معلومات راکړه او دا هم ترېنه واورو چې په دې یو پلاستیک کې 100 کیلو بندېږي او ورور راکړه داسې راته ووایي که نه مخکې راځه ته چې دې کې څومره بندېږي د یو پلاستیک کې دا څومره اخلي 1 کیلو اخلي 2 اخلي څومره اخلي دا چې دی 15 کیلو اخلي 15 کیلو او لکه موږ ته چې څوک څه راکړي که ووایي چې نیم کیلو ډکه نیم کیلو ته ډکو کیلو ډکه کیلو اوس زموږ مرحله چې ده په 5 کیلو ډکو د لکه ستاسو د بازار تقاضا څومره وي چې مثلا څوک تاسو ته اډر درکړي و اډر چې موږ ته څوک څنګه راکړي هماغه شان ورته کیلو راکړي کیلو ورته ډکو که نیم کیلو راکړي نیم کیلو او که 5 کیلو راکړي 5 کیلو ورته ډکو او که دا هم راته ووایي چې دغه پوډر د ننګرهار ولایت په شمول نورو کومو ولایتونو ته ډېر ځي او خلک یې دنه ډېر غواړي دا چې دی غزني ته ځي مزار ته ځي کونړ ته ځي
لغمان ته ځي. نو ولایتونه مختلف دي، اوس بازارونه لږ داسې دغه دي په دغه ورې کمزوري شوي دي، او نور مخکې د پخوا په پرتله اوس بازارونه ډېر کمزوري شوي دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. څه کول پکار دي زموږ هیوادوالو ته باید د خپل تولید څخه په استفادې سره څه وکړي؟ باید هر سړی خپل تولید واخلي او جامې کالي پې وینځي پوه شي، او بس خوشحاله زندگی تېره کړي. نور بس څه پکې نشته. حکومت باید دې برخه کې څه وکړي؟ حکومت باید زموږ لاسنیوی وکړي، موږ سره مرسته وکړي، بس کارخانو والا له پیسې نغدي ورکړي چې کارونه پرمختګ وکړي. دغه تقاضا زموږ د نور څه مشکل نشته. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که کوم وروستی پیغام لري، جالبه خوږه خاطره لري، ځکه دې برخه کې ډېر پاتې شوی او طبعا به خاطرو سره مخامخ شوی کله کله داسې امکان راغلی چې طبعا یې برق لړ شي، ګډوډ شي. نو برقونه خو زموږ خپل لاس کې دی، برق خو نه ځي، جنریټر دی، او داسې خاطرې خو ډېرې دي، خو بس نه شو ویلی پوه شي. یو دانه موږ ته ووایه. نو خاطره دغه وه چې دلته ما سره یو کس کار کوو پوه شي، او بس دغه مکسر نیولی او مکمل خپله ته هغه خبره وغورځېدله. تاسو ویل نو داسې خفګان زه و، جالبه خاطره زما دغه وه. نو څنګه هغه تا سره بلد نه ول، لکه څه حساب و؟ بلد و، خو بس چې قسمت راشي هغه ځان له خبره ده، ولې چې موږ سره خو دلته ډېر خلک نابلده راځي، موږ یې بلده وو چې تر څو هغه بلدېږي هغه رانه لاړ شي بل لاړ شي. نو په دغه خاطر باندې که زموږ ورته پام نه هغه مکسر له ورغلی مثال خبره، یا که مورانۍ شوي مثال پرۍ ته لاس وي دغه، خو زموږ ورسره مثال خبره ولاړ وي په موجودن بیس خبره نه. ډېره مننه، بیا هم احتیاط کوه او په دې نور کسانو پام کوه، ځکه ستا خو لږ وخت ډېر کېږي دلته. صحیح ده؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، مهرباني. ډېره زیاته مننه خوږو لیدونکو چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه، په دې هیله چې تاسو هم د کلیوال صنعتي شرکت د پوډرو د کارخانې څخه او تولید څخه خوند اخیستی وي. تاسو ولیدل چې کلیوال صنعتي شرکت په ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ کې د صابون تر څنګ د پوډرو هم ښایسته او ښکلی تولید لري، او په ښه کیفیت سره، په ښه جنس سره د ښایسته پوډر د تولید او د کارخانې د جوړولو لپاره د ښه کیفیت سره د ښایسته پوډر د تولید لپاره د ښایسته پوډر د جوړولو لپاره د ښایسته
بازار ته عرضه کوي. نو له تاسو مو هم دغه غوښتنه ده چې د خپل تولید څخه استفاده وکړئ، د افغاني تولید څخه استفاده وکړئ، تر څو افغانستان نور هم د سیالو هیوادونو سره سیال شي. که چیرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي نو حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې. پاک الله مو مل شه.